بله دوستانو، نو په دغه ویډیو کې به موږ تاسو د بینانس د جوړولو مکمله طریقه وښیو چې څنګه تاسو کولی شئ خپل بینانس اکاونټ په مکمل ډول جوړ کړئ او په بشپړ ډول یې ویریفاید کړئ. ډېره اسانه طریقه ده. مکمله ویډیو راسره وګورئ. نو دوستانو، د دې دپاره به تاسو راسئ په لومړي سر کې د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې به ما تاسو د بینانس لینک تیر کړی وي. لومړی سر کې چې کله تاسو بینانس اکاونټ جوړوئ، دغه د بینانس لینک داسې یو به ورته نوشته وي. په دغه لینک باندې به کلیک وکړئ، خپل بینانس به راخلاصي تاسو ته. هلته به تاسو په لومړي سر کې بینانس اکاونټ ته ثبت نام وکړئ. نو پر دغه لینک باندې کلیک وکړئ. په ډسکریپشن کې ما تاسو ته درکړی دا لینک باندې کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته بینانس په داسې ډول سره راخلاص شي. نو کله چې دلته درته راخلاص، دلته رجسټریشن کوم نوشته دي دا به پیدا کړئ. په دغه رجسټریشن باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو دلته همدغه کوم رجسټریشن چې نوشته دي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو کله چې دغه رجسټریشن، نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته به راسئ، په دغه رجسټریشن باندې به کلیک وکړئ. هغه نه پس به تاسو دلته راسئ، خپل بینانس اکاونټ ته کوم ریکوایرمنټس یا کوم ډاکومنټس چې غواړئ هغه به ورته ورکړئ. نو داسې به درته راسي. دلته به تاسو راسئ ساین اپ ویت ان ایمیل اور فون، پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته دا صفحه راواوښته دوستانو. دلته تاسو دلته دلته به راسئ یو آر انوایټډ ټو بینانس. نو ایمیل او فون نمبر په دواړو تاسو کولی شئ چې خپل بینانس اکاونټ جوړ کړئ. خو تر ایمیل چې جوړ کړئ، تر ټولو نه بهتره دلته به راسئ، خپل یو ایمیل به ورکړئ. د هغه نه وروسته به دلته یو قوي پاسورډ ورکړئ. داسې پاسورډ چې لومړی حرف یې غټه ABC باندې شروع شوی وي او مختلف اعداد او نمبرینګ پکښې یوز شوی وي. د هغه نه وروسته دغه ټیک مار علامه باندې کلیک وکړئ او پر کریټ پرسنل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. لومړی به راسو دغه طریقه به مکمل اجرا کړو. نو بله دوستانو، کله چې مو دغه ایمیل او پاسورډ ورکړل، د هغه څخه وروسته به دلته راسئ، پر دې ټیک مار علامه باندې به کلیک وکړئ. د هغه نه وروسته به تاسو راسئ کریټ پرسنل اکاونټ، پر دې باندې به کلیک وکړئ. البته دوستانو، دلته تاسو یو بله صفحه راغله چې ایمیل وریفیکیشن کوډ، موږ به تاسو ته یو وریفیکیشن کوډ تاسو ایمیل ته استولی وي، هغه به تاسو کوډ ورکړئ. او کوډ دلته به تاسو راسئ، خپل موبایل ته ایمیل به راخلاص کړئ. کله چې تاسو ایمیل ته راسئ، البته تاسو ته به دا دوستانو بینانس د لارې به تاسو دغه کوډ راکړئ، بینانس فارم یو رجسټریشن فرام دغه. نو دغه کوډ دی چې دوستانو دا به تاسو راکاپي کړئ. هر کله چې تاسو دغه راکاپي کړئ، دلته به راسئ، همدغه کوډ به دلته پیسټ کړئ. دلته چې کله دا کوډ پیسټ کړئ چې ستاسو د ایمیل د لارې راغلی، که چیرې تاسو موبایل شمېرې د لارې فالو کوئ، نو بیا ستاسو موبایل شمېرې ته دغه کوډ ورځي. نو پر سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راغلی چې ایمیل ویریفاید، یعنې ستاسو کوم ایمیل چې و دا ویریفاید شو او اکاونټ په بشپړ ډول جوړ شو. بله نو دوستانو، کله چې دلته تاسو اکاونټ جوړ کړئ، د ویریفیکیشن دپاره به تاسو راسئ خپل موبایل پلی سټور. نو د بینانس د ویریفاید کولو لپاره هغه اپ ته ضرورت دی. د بینانس اپ به تاسو له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ. نو تر ټولو لومړی به تاسو راسئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به دلته تاسو سرچ کې ولیکئ بینانس. کله چې تاسو بینانس ولیکئ، دغه لومړی اپ د بینانس BTC کرپټو په نوم چې دی، دا به تاسو راډاونلوډ کړئ. نو کله چې بینانس اپ را ډاونلوډ کړئ، د هغه به راخلاص کړئ، خپل کوم ایمیل او پاسورډ چې تاسو بینانس اکاونټ جوړ کړی د هغه به ورکړئ، لوګین به سي ورته. نو کله چې لوګین سي ویریفاید دپاره به داسې یو اکاونټ جوړ کړئ. د هغه نه وروسته به راسئ، هغه به اوپن کړئ. هر کله چې تاسو هغه اوپن کړئ، داسې یو صفحه به درته راسي. نو کله چې تاسو بینانس اکاونټ په خپل موبایل کې خلاص کړئ، نو دلته ویریفای ناو تاسو به اکاونټ جوړ کړی وي. د هغه نه وروسته اکاونټ ویریفیکیشن یې پاتې د هغه رابسي، دلته پر ویریفای ناو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر ویریفای ناو باندې کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ به دلته ویریفیکیشن اپشن راواوړي. نو رابسي تاسو څخه یا هم د الکترونیکي تذکره، پاسپورټ یا هم ډرایوینګ لایسنس غواړي، هغه به تاسو ورته اماده کړي وي دوستانو. د هغه نه وروسته به راسئ، کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نیشنلټي به اول تاسو دلته ورکړئ افغانستان. د هغه نه وروسته به لیګل نیم، خپل فرست نیم ورکړئ، لکه څنګه چې په پاسپورټ یا هم په الکترونیکي تذکرې یا هم په ډرایوینګ لایسنس کې رسېدلي وي، همدغه رقم بیا ورکړئ. SAYED
نو چې ما خپل نیم ورکړي د هغه نه وروسته به راسي میډل نیم خو نشته دوستانو میډل نیم مه ورکوئ د هغه نه وروسته راسي لاست نیم به زه ورکړم دلته کله لاست نیم ورکړي دلته به د هغه نه وروسته راسي ډیټ اف برث د زیږېدو نیټه به ورکړي دلته به دا ډیټ اف برث په شمسي تاریخ چې کوم 2023 تاریخ دی د همدغه تاریخ په اساس به خپل د زیږېدو نیټه ورکړي زه به دا هم ډیټ اف برث دوستانو د هغه نه وروسته به دلته راسي پر کنټینیو باندې به کلیک وکړئ فول ادرس به دلته تاسو ورکړئ یعنې خپل کوم ځای کې تاسو اوسېږئ او هغه د ادرس مکمله ورکړئ د هغه نه وروسته به دلته راسي پوسټل کوډ چې دی هغه 8-0-1 دی د هر ولایت پوسټل کوډ به تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ د ګوګل څخه تاسو کولی شئ په دې ولایت پوسټل کوډ 8-0-1 به زه پوسټل کوډ بدلوم 8-0-1 دا پوسټل کوډ یا زیپ کوډ ورته وایي د هغه نه وروسته به دلته سیټي انتخاب کړئ چې کوم ښار کې اوسېږئ ما سیټي به ورکړئ د هغه نه وروسته به دلته راسي کنټري اتومات سلیکټ او پر کنټینیو باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ ستاسو لپاره دغه ډیکومنټ ټایپ چې هغه درته غواړي ګورنمنټ آی ډي یا هم الکترونیکي تذکره باندې تاسو غواړئ چې ویریفای کړئ پاسپورټ باندې یا کوم ډرایوینګ لایسنس باندې ویریفای کوئ نو چې ما سره پاسپورټ فلحال موجود دی زه غواړم چې پاسپورټ باندې ویریفای کړم پاسپورټ به دلته سلیکټ کړم او پر کنټینیو باندې به کلیک وکړم کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ داسې یو صفحه به درته راسي بیا به پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ مخکې بله دوستانو دغه د پاسپورټ عکس به تاسو په صحیح ډول سره ورکړئ کله چې مې دا عکس ورکړي نو ټیک پورټ باندې به کلیک وکړئ دلته چې کوم روان دي دا دی دوستانو کله چې دا عکس صحیح وي دلته 3 ټیک مار علامې درته راوړي چې دا صحیح دي که نه دي صحیح نو دلته به راسي کنټینیو باندې به کلیک وکړئ ډیکومنټ اپلوډډ دا ډیکومنټ چې دی دا اپلوډ شو بیا به کنټینیو باندې کلیک وکړئ دلته ستاسو فیس ویریفیکیشن غواړي چې ځینې اکټونه به ستاسو څخه غواړي چې ستاسو خپله خوله خلاصه کړئ یا سترګې ورپوئ یا هم عینکې و دا شیان به ایسته کوئ د دغه څخه د سره څخه نو هغه بس همدا پر ګین ویریفیکیشن باندې به کلیک وکړم Shake your head. Good. Open your mouth. Good. Blink your eyes. نو دلته همدغه سټپ مو کله اجرا کړئ د هغه نه وروسته به تاسو راسئ ویریفیکیشن کمپلیټ پر کلوز باندې به کلیک کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دلته به ستاسو اکاونټ په مکمل ډول ویریفای شي دوستانو بله دوستانو نو څه وخت مخکې دا د ایمیل رالی چې ستاسو ویریفیکیشن په مکمل ډول کمپلیټ شو زه تاسو لیدلی چې تقریبا پر 2 والا دا ایمیل راغلی دی اوس چې 2 نو دا وایي ویریفیکیشن سکسسفل ستاسو ویریفیکیشن مکمل ډول کامیاب شو اوس تاسو کولی شئ چې خپل ډیشبورډ ته لاړ شئ نو کله چې خپل د بینانس ډیشبورډ ته هم صفحې ته به راسئ تاسو هم صفحې څخه وروسته دلته تاسو خپل د پروفایل اپشن کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو خپل بینانس په پرو اپشن ته اړولی وي نو دلته به تاسو ته خپل اکاونټ ویریفاید ښکاره شي نو دغه دی دلته تاسو لیدلی شئ ستاسو خپل اکاونټ چې ویریفاید دی ویریفاید اپشن ته راوړئ نو په ډېرې اسانۍ سره موږ کولی شو چې خپل بینانس اکاونټ ویریفای کړو نو تمه ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ